دې ټکو نه معلومیږي چې دجال اوس هم شته یولدو نه راځي چې پیدا بشي ښکاره کېږي به د دې وجه جمهور عالمان وایي محققین چې دا دجال د مخکې نه پیدا دی خو دا دنیا ما راته وایي شپه او ورځ حق او باطل دروغ او رښتیا ښه خلک او بد پیغمبر هم شته خاتم الانبیا او خاتم الدجالین هم پکې شته نو چونکې حضور پاک آخري پیغمبر دی نو هغه آخري سرکش اغلوی د کافرانو پلار روحانی اب په دې آخري امت کې راځي په نور امتونو کې رانغی د دې وجه نه حضور علامات مخولي دي د حضور علیه السلام زمانه کې یو سړی ښکاره شو د هغه ابن صیاد نوم دی نو داسې هغه کې علامات او څه نښې نښانې مشابهت د دجالو داسې خوارق پېښول او ناشنا ناشنا او دا صحابه کرام به پسې ورتلل چې ته خو هغه نه هغه هم څه کاهل شانور څه وظیفې به یې کولې او یهودیونو دوی وایي چې دجال خو یهودي دی او دا هم یهودي دی او دجال دغه شان ناشنا ناشنا کارونه به کوي دی هم کوي نو ته به داسې خبرې کولې او داسې نو صحابه به ورپسې ورتلل هغه او اول کې لا د دجال هغه علامات وحي پوره نه ورغلی نو حضور علیه السلام ورپسې ورغی ځان ته یې دغه وي زه ته رسول د امیین او خبرې ورسره شوي دي حضور پاک و دا دجال نه وي دا دجال دی خو ته وي ته به ذلیل او ناکام اخسا ته به نه ناکام کېږي عمر رضی الله عنه ورسره وایي دا سړی داسې خبرې کوي بعضې نښې پکې دي یو نښه په دجال کې دا ده چې دی د دې دغه به 30 کاله به اولاد نه کېږي د مور پلار نو دې هغه نښو کې یو نښه دا چې یهودي به وي بله نښه دا چې عامل او کاهن به وي او خوارق او داسې ناشنا کرتبونه به ورسره وي شعبه د بازي او مداریتوب د هغه سره مو او بعضې نورې نښې پکې وي نو هغه نښې مخې ورله ښودې شوي وي نو حضور علیه السلام پریشان و ور به راغی عمر صاحب سر ته نه وم وینا که دا هغه دجالي ان کان هو که دا هغه نو فیقتله مسیح ابن مریم هغه لپاره خدای پاک هغه مسیح الدجال د پاره خدای عیسی مسیح علیه السلام برانه هغه لپاره خاص کس مقرر دی دا ډېر لوی کس دی د کفارو مشر یو لوی پیغمبر باندې به خدای ادب لاس مړ کړي او پیغمبر به زموږ امتی وي او خادم د شریعت وي او دا اته نشه مړ کولی او کني نظمیانو کسو یې سره مړ کړي او نابالغ مولا وړو کې وو نو داسې پرې خودو نو هغه نه خو مخونه به حضور پاک سره یو ځل بیان وکړي چې نه د دجال به اولاد نه کېږي او دغه ابن صیاد چې دغه سړی ښکاره شو داسې مداري ولې نو د هغه اولاد شته خلک به ورتلله هلکه ته خو هغه نه نښې مخې به یې کولې خلکو به تنګه یو ځل چا خفه کړو داسې وپړسېدو غټ شو چې د مدینې منورې کومه ګلې ده هغه ټوله ډکه شوه لکه دا دغه چې دا کارټون شان چې پړسې یې کوپاڼې داسې څه خلکو متخیلانه ځان یې بدلېده رابدلېده به شیطاني شان سړی و نو دوی ورته وي هغه ورته زه دجال نه یم زما بچي هم دي د دجال بچي به نه یم دویم دجال به مکې مدینې منورې ته نشي ورتلی او زه خو مکې مدینه کې اوسېږم او حج هم روان یم یو ځل خلکو لیدلو نو دا د حج روان یم مکې ته داخلېږم او مسلمانانو کې به ګرځېده راګرځېدم نو ورته نو به حضور پاک نښې وښودې چې دا هغه نه دی خو مشابهت به پکې و هغه نښې مخې خرق العادت خو د ده نښې به حضور علیه السلام وښودې دجال دا ډېر خطرناک سړی دی دا یهودي دی او ظاهرا دا چې په جزیرو کې بند دی په جزیره کې او حضور علیه السلام یو ځل په منبر بیان کو یو صحابي مسلمان شو لکه صحابي شو تمیم داري نو لویه واقعه ده چې ته به ووایم خو هغه په کشتۍ کې چې ته په سمندر کې هغې نه کشتۍ داسې اوبو یوړه او سیلې نو بس به خپل ځای ته نه رارسېدل تلل چې ته شمالي علاقو کې لوی سمندر دی نو یو ځای ته لاړل یو ټاپو ته او هغه ټاپو باندې هغه اوچ ځای ته چې ورسېدل نو بیا کوشو او هلته یې هغه ناشنا څیزونه یې وکتل یو پکې دابة الارض په شکل کې داسې یو شی وکته بلا شان وه د ویښتو ډکه وه پوز او مخ یې نه ښکاره کېده شاته هم ویښتو وروستو ای ته جساسه وایي نو هغې سره خبرې کولې چې ته څه بلا یې دوی یو څو کسانو ملګري وو عیسایانو هغې ورته دننه یو کس ته ورشئ هغه کمره داسې یو دغه شان وه جونګړه وه هلته ورشئ ستاسو په انتظار دی چې ورغی یو سړی و غټ
داسې او په زنځیرونو تړلی شو نو هغه ورته یې زه دجال یم نورې خبرې ورسره به یې شوي د حضور علیه السلام تپوس یې ورته وکړو او دا علما وایي داسې معلومیږي چې دا دجال په دغه ځای کې سلیمان علیه السلام تړلی دی مخکې او بند کړی دی خدای ولې عمر ډېر ورکړی دی جمدی وایي او قیامت سره چې کله مهدي صاحب راشي او هغه لیک حکومت وکړي نو دوی به راښکاره شي نو دا خو ډېر خطرناک دی هغه عالم به مقابله نشي کولی الله پاک به عیسی علیه السلام د بره نه راکوز کړي او خدای پاک به د هغه په لاس باندې هغه مړ کوي ما دی دا دنیا مجموعة الازداد ده شیطانانو دپاره ملایکې پیدا کړي دي شیطانان چې بره خېږي په ملایکې وړي او دغه شان د دغې چې دا رئیس الکفار او ډېر خطرناک دی او د کفار روحاني پلار د هغې دپاره داسې یو لوی پیغمبر خدای ساتلی دی چې د هغه عمر ډېر دی عیسی علیه السلام عمر ډېر دی په دویم اسمان کې دی او جمدی دی د هغې بیان ما کړو او ډېر عمر یې دی او مغه زمانه کې به راکوزېږي چې کله دې ښکاره شي نو خاص الله پاک داسې بندوبست کړی دی چې هغه مدل دپاره یو هادي او لوی ښکلی کس پیدا کړي او نومونه هم یو شان دی هغه ته مسیح الهدایت وایي او ده ته مسیح الضلالت وایي عیسی علیه السلام ته مسیح وایي نو مسیح ورته ځکه وایي چې خلکو باندې به یې مسه وکړه ګوتې به یې راکړې په سترګو نو سترګې به یې سمې شوې چې چا به برګې و چې لاس به یې وله یوړو لاس به یې سم شو د هغه به یې سم شو برګې برس او ویبرئ الاکمه والابرص ویحیی الموتى باذن الله پنځو مړو له یې ګوتې وړي دي او خدای پاک جمدي کړي دي نو مسیح ورته وایي او مسیح ورته ځکه وایي چې ګرځېدم دعوت او تبلیغ کولی نه و دې خوا تللی دې خوا تللی بس دغه شان په ځمکه باندې ګرځېدم او مسیح د خپو د پلټۍ د ګوتې لاندې نه لږې اوارې وې د خپه بعضې کس داسې ډېره دغې او بعضې د خپه لږه اواره وه دغه وجه هم کېدی شي او دغه شان دی دجال ته مسیح وایي خو دا مسیح دې د مساحت نه د په ځمکه کې به ډېر ګرځي داسې بادشاه به ټول خلک به ورپسې روان شي اول به ورپسې یهود روان شي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د مشرق په ځمکه کې د شام او د عراق د دجلې او د فرات په ملتقا باندې به دې ښکاره کېږي اول خو جزیرو کې دی راځي به خو دې ځای کې به کسان چې کوم دجله او فرات دغه ځای کې او یا زره یهودیان د اصفهان دا به ورسره یو ځای شي خدای پاک به ورته مسلمانان راوباسي او د مسلمانانو مدد به کوي عیسی علیه السلام چې راکوشي نو ته پسې به ورشي دې په دغه وخت کې بیت المقدس او د شام علاقه کې هلته یو ځای دی بابلود ورته اوس په اسرائیل کې دی بابلود لود د یو علاقې نوم دی هلته به ورپسې په خپله ورشي او جهاد به ورسره کېږي په چاړه باندې ووایي مړ به یې کړي هغه چاړه به خلکو ته وښیي نو ویقتل الدجال دجال به د عیسی علیه السلام په لاس باندې دا لوی ظالم مرتد فتنه‌باز او کمالي شان دی او مداري دی او الله به ورته طاقتونه هم ورکړي داسې باران به ورسره وي جنت او دوزخ په شکل کې به ورسره څیزونه وي او داسې به خوارق وي چې یو سړی ته به وایي ما ومنه زه الله یم زه ستا رب یم ابه ورته زه تا نه منم مسلمان یم ځکه په دې سترګو په دې میز کې به احادیثو کې راځي کافر لیکلی شي کافر دا به دغه دي لکه د حضور علیه السلام په ملا کې مهر نبوتو محمد رسول الله پې لیکلی شو د خاتم الانبیا په ملا کې خطو هغه د هدایت ته معلومېده او حق ته معلومېده چې دا د خدای رسول دی په مهر نبوت کې او دغه شانتي امت کې چې د کافرانو کم مشر پیدا کېږي د هغه د سترګو په منځ کې به کافر لیکلی شوي دا د الله مدد دی چې د مسلمانانو مدد کې چې ګوره کافرو پسې لیکلی شوي دی او که چا سبق ویلي او که چا سبق نه ویلي خو چې مسلمان یې هغه پوهېږي چې دا ظالم دا کافر دی او دا په غلطه دی که دی ما ډېر دوکه کې خو زه به د ده خبره ونه منم یو سړي ته به وایي ما ته خدای ووایه وایي نه نور خلک به هم ولاړي او به داسې په میز باندې کټ کړي او دا نیم بدن به یې داسې پروت وي او نیم د دې او پکې میز کې ګرځي راګرځي ظالم نو بیا به ورته وایي پاسه جمدې شه نور خلک به کمزورې خلک به ده ته خدای ووایي او کافر به شي ورسره ملګري به یې نور هم لاسونه پړقوي خوشحاله به او دا هلک چې جمدې شي ورته اوس خو خدای ما ته ووایه مړ مې کړې بیا مې جمدې کړې دی ورته اوس مې یقین راغی چې الله پاک وتا په ما باندې به قادر نه کړي دا یو ځل دې وکړ
حضور پاک صلی الله علیه مسلمان په دوه ټوټې کې به جمدی کې الله په طاقت ورکړي خو دوباره به نشي مړ کولې بالکل دا نه خلا او بل نه خلا چې دا یو سترګه اوره ده او پدغه دی یو سترګه باندې دغه دی کاڼه دی او دا یو سترګه روته او دا بل سترګه نه سره بدرنګ دی په شکل کې نو بدرنګ دغه نه خلا یو قبیح شکل وي خو استدراجات به وسري وي او طاقتونه به وسري وي او دا ټول دنیا به وسري پیسې به وسري وي خلق او مسلمانان او دا ټول دنیا کې به یو قحط یو ګرانی وي نو قحط په وجه د مجبورۍ نه به دې غلطه پیدا لري خلک به کافران کوي او غلط به سيزونه ورکوي او د څوک په ایمان نه راوړي نو هغې د هغې پټو باندې بسو دم اچي او صدقه به وسري پټي به وچېږي خو لږ ازمایش خو دی که نه د هغه جنت په حقیقت کې دوزخ دی او د هغه دوزخ په حقیقت کې جنت دی څوک یې نه مني مسلمان به نه مني هغې به دوزخ ته اچوي خو دوزخ کې به هغه ته څه تکلیف نه وي اور به ورسره روان وي لکه دا مداریان چې د کاغذ نه پیسې جوړې که نه داسې یو متخیلانه حقیقت به نه او دې دوزخ ته دی اچو چې دوزخ ته یې واچي هغه ته به هېڅ تکلیف نه او چې څوک جنت ته واچي د هغه جنت په حقیقت کې دوزخ دی چې هغه ته غاړه کېږي د دجال څه ذکر به کوم دا خو ضمناً څه شروع مو کړه هغې نور علامات او نښې به یې ویم دغه فتنې نه وساتي دا ډېر سخت وخت دی چې ټولو پیغمبرانو د دجال نه خلک یې وروړي دي یعنې خلک به کافر کوي او خلک به د خدای او د رسول نه اړوي او خلک به خرابوي خو خدای پاک به د مسلمانانو مدد کوي چې سړی د خدای او رسول په لار رواني الله به مدد کوي او خدای پاک به سړی چې دې مړ شي د هغې نه پس به یاجوج او ماجوج ښکاره کېږي یاجوج ماجوج ډېر زیات دي بیا به د عیسی علیه السلام په بددعا باندې هغه دواړه قومه ختم شي بالکل به ټول مړه شي په 3 ورځو کې به ټول ختم شي په اربونو کروڑونو خلک او بیا به د ځمکه کې یو خراب دوی وي مړي به پراته نو الله پاک به یو باران وکړي او هغه به ټول مارغان به راشي دا مړي به اوچت کړي په خپو کې او په سیندونو سمندرونو او په شړو کې به یې واچي لرې او دلته به خدای باران وکړي او ځمکه به صفا شي او آخر امت پسې به آخرت هم راځي د آخرت او د قیامت هغه لوی علامات په احادیثو کې بیان شوي دي څه وړې علامې دي یا خو شروع دي او څه لوی علامات دي نو هغه به شروع کېږي یو لس لوی علامات دي یو پکې هغه د دجال ښکاره کېدل دي دا به ښکاره کېږي یظهر الدجال او یخرج الدجال دجال به یو ځل خروج کوي او ښکاره کېږي به د هغه د وجلو دپاره به عیسی علیه السلام خدای پاک د اسمان نه راکوزوي هغې ته نزول عیسی عقیده وایي خو د عیسی علیه السلام نه مخکې به طور تمهید او مقدمه یو لوی عالم سید د حضور علیه السلام د خاندان نه عربي عالم وایي هغه نوم د امام مهدي محمد نومې دی او د پلار نومې عبدالله دی او د مور نومې فاطمه دی او د حضور علیه السلام د خاندان نه به دغه عالم به د عیسی علیه السلام نه مخکې راځي ځکه دا ټوله ځمکه به د جنګونو نه او د ظلم نه او د جور نه ډکه شي دا حدیثو کې دي داسې ظلمونه به ډېر زیات د اهل کتاب او یهودیان او نصارا او نور د دنیا هر قسمه کمیونست دا په دې مسلمانانو ډېر ظلمونه کوي خو ډېر د ظلم خو د پخوا نه روان دی خو دغه وخت کې به ډېر زیات شي ډېر زیات به شي او دا حضور امت باندې ډېر ظلمونه شوي دي خو خدای پاک یې ساتي نو هغه چې حضور علیه السلام وفات شو 3 کسان 2-3 راووتل یو ځان ته پیغمبر وی بل هغې پسې خلک روان وو په لکونو خلک مالدار خلک وو پارټۍ جوړه کړې فوجونه داسې زمان داسې وخت راورسېدل چې دا صحابه کرام او د هغې ملګري به ټول ختم شي خو هغې کې غیرتمن مسلمانانو او هغې د خدای په لار کې وجنګېدل قتال یې وکړو او ښکلې خلفای راشدین یې مشري کوله ابوبکر صدیق هغه لوی ګمراهان یې ختم کړ حضور علیه السلام د هغې نه خبر مخکې ورکړو وی زما په امت کې به 10 لوی دجالین ډېر لوی سرکش
دوکباز عیار او چالاک خلک دا به ښکاره کېږي او په یو حدیث کې راځي قریبا 10 نو 10 ډېر لوی سرکش او فتنه‌باز او ظالمان خلک د مسلمان امت ختمولو دپاره 10 به داسې چې هغوی به ځان ته پیغمبر وایي دا پکې یو پکې هغه آخري دی هغه د خاتمة الدجالین وایي د ټولو دجالین او دوکبازو او عیار او چالاک او مکار او د مسلمانان په فتنه او په ازمایش کې اچول او کفر طرف ته راښکل دې کې به ډېر لوی آخري هغه وخت کې به راکوزېږي چې کله عیسی علیه السلام د راکوزېدو نه مخکې دا به ښکاره کېږي او د الله پکې رازونه دي دا دنیا داسې ده چې دې کې دغه څیزونه متضاد څیزونه دي شپه هم پکې شته توره او ورځ هم پکې شته مؤمن هم پکې شته کافر هم پکې شته او موحد هم پکې شته او مشرک هم پکې شته او ملایکې په دې دنیا کې دي ښکاري نه او شیطانان هم دي خدای د هر څه لپاره توړ پیدا کړی دی ګرمي هم شته او یخني او هادي هم شته او مدویلین او داسې دجالین او سرکش د کفارو مشران ای د دجالین وایي دا به راځي سلو پورې ډېر زیات دي او یا به هسې ډېر لوی مشران یې د دي او 10 به پکې ډېر خطرناک دي او ټولو کې خطرناک هغه لوی دجال دی هغه ته مسیح دجال وایي نو هغه به قیامت سره نږدې ده دومره خطرناکه فتنه ده خلک به بېدینه کېږي کافران کوي به او الله به ورته داسې یو عارضي طاقت هم ورکړي ناشنا کارونه به یې په لاس ښکاره کېږي دا کمزور ایمان والا او ضعفا دي به کافران کوي او ځان ته به خدای وایي ابا یدعي الالوهیه ابا د خدای دعوه کوي دا ډېر خطرناک دی ډېر پره لاړه نور چا ځان ته پیغمبر وي چا به ځان ته هسې یو لوی مجدد او رهبر وي او به خطرناک نو حضور علیه السلام وایي زما په امت کې فتنې او د بېدینۍ لهر او خلک بېدینه کول فتنې به خو ډېرې خو خطرناکه دغه ده او دومره خطرناک دی چې هر پیغمبر دغه د خپل قوم هغه د دجال نه یرولی چې ویرېږئ او یره دې پکار هم ده د سړی خبر شي چې د هغه دا نښې دي داسې به راځي او دعاګانې مو وکړي یا الله ما د هغه دور نه وساتي او هغه دور کې چې کوم مسلمانان دي یا الله ته مدد وکړي او دا شی به خامخا راځي دا قادیاني ذکر ما کړو قادیاني به د مهدي نه انکار کوو او دغه دجال نه هغه به دجال هسې کم شپ دی هلکه کم شپ دی حضور علیه السلام ویلی دی او د قیامت په لوی علاماتو کې دی او څومره علماو ذکر کړی دی او حدیثو کې ذکر راځي او د هغه نښې خورې شي مهدي صاحب پورې به هم خندل وایي دا هسې کم شپ دی او دا هلکه کم شپ نه دی پوهېږې هغه مدینه منوره کې پیدا کېږي حضور علیه السلام یې نوم خوړی دی محمد نوم یې دی د پلار نوم یې خوړی دی عبدالله د مور نوم یې خوړی دی آمنه او علي صاحب ته یو ځل ګوته ونیوه رضي الله عنه وایي ستا په اولاد کې به یو ماشوم پیدا کېږي اسمه یواتی اسمی د هغه نوم به زما په شان نوم اتفاقا او د پلار نوم به زما د پلار د نوم په شاني او د مور نوم به یې دا وي د حسن صاحب په اولاد کې به او په شکل کې به د هغوی په شان نه لوړه پوزه او پلن تندی او دغه چې د دنیا د ظلم نه ډکه شي خلک به پریشانې یو نیک بادشاه به وي یو طرف کې هغه ته نفس زکیه وي هغه پسې به د خراب خلک ورشي او شهید به کړي چې شهید شي بل بادشاه به نه خلک به پریشانې شي موږ مشر نشته چې دا ظالمان سم کو نو په مدینه منوره کې به دې پیدا کېږي دا پیدا نه دی دا بعضې شیعګان وایي دا به په عراق کې پیدا کېږي او امام غایب داسې درو حسن عسکري نو هغه د احادیثو نه بلکل خلاف دی او بې سنده او بې اصله خبرې کوي هغه سني مسلمان دی او سید دی او د قریشو دی قریشو حضور علیه السلام سره بعضو مشرانو د ابوبکر صدیق صاحب قریش دی عمر صاحب قریش دی عثمان صاحب قریش دی علی صاحب قریش نو قریشو د اسلام مدد کړی دی ابو طالب صاحب مسلمان نو خو حضور علیه السلام سره کلک ولاړو او د قریشو دی نو خدای پاک دی له یو مشري او دی خدمت شته په دې خاندان کې با خلیفۃ الله فی الارض د خدای پاک یو کل خلیفہ او بادشاہ دا خلک په راجم شي دی به پیشي چې ما خلک کوي بادشاہ کوي دی به مکې مکرمه ته لاړ شي مکې مکرمه کې به طواف کوي د طواف نه پس به مقام ابراهیم سره ناست دي مقام ابراهیم د حجر اسود
د مقام ابراهیم په میاس کې لږ شان دی لکه دا برجې چې ما ته د دې نه هم لږ او داسې ځای کې به ناست دي او ده سره به یو 315 314 کسان یو ځای شي هغوی به ورته وایي د باندې مسلمانانو ته ضرورت ته د مشر او ته قابل ته به یې زه نه کوم عاجزي او پکې زه نه کوم مشري دا ذمواري زه نشم اخیستی کمزور یم هر سړی زه کمزور یم په اوږو باندې دا هغوی ورته وایي نه بل څوک شته نه هغه علامات به پکې وګوري او په زور به ته ورسره عهد وکړې ته زموږ مشر شي او دلته به د دنیا د لوی علما اولیاء او لوی ابدال د شام او د عراق لوی لوی نیکان اولیاء الله سرداران دا به ټول خبر شي را روان بشي او د سره به دا ټول مسلمانان به ده پسې روان شي عرب او دوی چې کوم هغه ظالمان او دغه د دنیا د ظلم او د جور نه ډکه کړې وه د هغې خلاف په قتال او جهاد شروع شي د جهاد په ذریعه به دا فتنې ختمېږي بله لارې نشته دا په وټونو وټونو نه اوس به کې وټونه چې بله لار نه نو دا غریبانان کله یو ته وټه کله بل ته او دا په دې نه سمېږي همدغه جهاد دی د باطل هغه شان و شوکت په خاورو کې میلاول دپاره د دې وجې نه دا دجل اوس هم روان دی چې هغوی د دشمنان څه ته نیک وي دا خلک هم ورته نیک وي چې هغوی کوم ته بد وایي هغه دې ته بد وایي چې هغوی کوم ته ښه خبره وایي دې هغې ته هم ښه وایي اوس هغوی سینما او ټي وي ته تفریحات وایي دې مته تفریحات وایي هلکه محرماتو ته څنګه دغه وایي د چکر شی وایي نو چې هغوی څه ته حرام وایي بس هغوی پوډر حرام دي او چرس ټیک ده ښه چې ورته شراب حرام دي دا نه مني چې کوم د کافره د غلامي د ذهني مسلمانان ذهنن غلامان دي که جسمن آزاد هم شي پوره آزاد نه دي چې هغوی څه ته بد وایي دې هم ورته بد وایي چې هغوی څه ته کوي هغه شان کوي هغه کردار ذهن یې همغه شان داسې ورو روان دی تر دې چې سلام ډېر خلک په سر اچوي په پارلیمنټ کې چې سپیکر راشي نو هغه ممبران هغه سر ښکته کړي نو دوی هم ښکته کوي په خدای ووایه السلام علیکم مسلمانې سلام هم نه درځي او په سلام شرمېږي ځکه برطانیه کې داسې نشته سلام نشته نو موږ هم سلام نه اچو نو دوی داسې سر ښکته کړي او هغه نور هم ورته سر ښکته کړي ججان وګورئ چې کرسۍ ته راځي دوی به هم سر ښکته کړي هلکه ستاسو نظریه نشته ستاسو طریقه نشته ستا د پیغمبر ادب او تا ته نه دی ښوولی ملاقات وخت کې څه ادب دی خدای وخت کې خدا به ورو ورو ظلمونه هم شروع کړي ظلمونه یې په پام کړي دي په بغداد کې په 1225 په درېیمه صدۍ کې چې راغله غالبا 605 دغه کې 652 عیسوي او 225 په هجري غالبا کم وه 325 نو هغې کې چې راغله دومره ظلم یې وکړو دې کافرانو چې هغه بادشاه د مسلمانانو یې په پوزکي کې وتړو په پوزکي کې او د پاسه په اسونه بوتلل چیخړې که د اسونو په نوکو باندې په چاړه او په دغه یې نه مړ کړو دومره لوی ظلم یې کړی دی او ټول خلک واړه او ښځې په کروړونو دی حلال کړي دي یعنې ظاهر کې داسې ظالمانو چې د دنیا نه به د مسلمان دا امت ختم کو خو خدای ختمونه نو قیامته پورې به د امتي په یو شکل کې به بیسه نیکان پیدا شو هغې کافرانو سره وجنګېدل او بیا پکې رستو هغه هلاکو خان او چنګیز خان کې رستو خدای مسلمانان پیدا کړو د هغې هغه زور یې مات کړو او داسې هره زمانه کې او د مهدي صاحب زمانه کې به ډېر ظلم او جور وي او دا نیک بادشاه یملأ الارض عدلا و قسطا دا به د انصاف نه ډکه کې هر چا ته به انصاف ورکړي او بعض خلک به ورسري شي او د مسلمانانو خلیفه به شي یو 7 کاله بادشاهي به وکړي دا ځمکه به دومره برکت کې شي چې څوک به زکات نه لري یو سړی به ورته وایي ما له لږې پیسې راکړه پکار دی وایي دې خوا که جولۍ به دې خوا کې دا اړی به ورته سره سپین دا جولۍ به ورله ډکوي جولۍ شمېري به نه چا له څه ورکوي شمېري به نه چې دومره کروړ او دومره لکه شوي واله څومره دومره پیسې وي چې خلک به پریشان وي چې زکات چاله ورکم دا خیرات چاله ورکم هغه جهاد برکت به او دا کافرانو زور به ختم شو په دې کې به ناګانه دجال ښکاره شي یظهر الدجال او یخرج الدجال